په اشارو مې یو تور پوستي ته وویل چې وږی یم. وروسته وپوهېدم چې دغو ځناورو بیل اصول دي. ما ته یوازې هماغه نجلۍ هر څه راکولی شي او نور څوک لاس هم نشي راوړلی. هغه په زوره غږ کړ، لالي. کتل مې چې هغه نجلۍ راغله. وپوهېدم چې نوم یې لالي ده. ورته مې وویل چې وږی یم. هغې وخندل او له لاسه یې ونیولم. یو داسې څپرکي ته یې بوتلم چې 3 ورونه یې لرل، یو شمال ته، یو شرق ته او بل د غرب په طرف. عجب قانوني و. سړي به یې له شرقي دروازې، ښځې او جنکیانې به له غربي دروازې څخه او زاړه سړي او ښځې به له شمالي دروازې څخه راننوتل. دغه حیرانوونکي رسم او رواج چې زه بیا وروسته پرې وپوهېدم، ډېر په پابندۍ سره به یې فکر ورته کوو. که به کوم سړی په غلطۍ سره په بله دروازه راننوت، په سزا به رسول کېده. د دغو واشیانو دا فکر و چې سړي او ځوانان د لمر د دیوتا، د لمر خدای ته ورته دي. دوی باید د شرق په دروازه راننوځي او ښځې چې له نرانو سره په اولاد پیدا کېدو کې مرسته کوي، دوی باید له غربي دروازې راننوځي. زړې ښځې او زاړه سړي چې ټولنې ته کومه ښېګڼه نشي رسولی، د هغوی حق له شمال دروازې نه راننوتل و. دلته د زړو سړو او زړو ښځو هیڅ عزت نه و. کله کله به چې کومه زړه ښځه په مرض ډیره ورنځېده، نو بې دریغه به په ګولیو وویشتل کېده. په څپرکي کې لانده وچ واښه اچول شوي وو. یو طرف ته د اوبو یوه لویه چاټۍ شانتې ایښې وه او خواته یې ناولې له لرګي د اوسپنې لوښي ایښي وو. کله مې چې ورته فکر شو، نو د یوه په پښو کې هم څه بوټ یا څپلۍ نه وه او نه ورته د خوښي ښکارېده. کله چې ما ته فکر شو، نو بوټونه یې رانه وایستل، کالي یې هم رانه وایستل. دلته ټولو زما بدن ته په عجبو نظرونو کتل شروع کړل. فکر مې شو چې زما په بدن کې کله چې زموږ د بدماشۍ دور و، ما او نور ملګرو مو په بدن د ځناورو شکلونه جوړ کړي وو. هغوی ته یې کتل. هر یو به راته او زما په بدن به یې لاس تېراوه. زما مالک چې د لالي ورور و، په اشارو یې وویل، داسې شکلونه ته جوړولی شي؟ ما سر ورته د هو په معنا وښوراو. ومې پوهاوه چې که داسې رنګونه راته برابر کړئ. بیا یې په اشاره راته وکړه چې خواته یې کېنم او دا زما لپاره اعزاز و. نور ټول لاندې په ځمکه ناست وو او زه له ده سره په څنګ کې. هغه نجلۍ چې له لالي سره په جنګ وه، هغه هم ناسته وه او زخمونه یې هماغسې وو. د وینځلو تکلیف یې ونه کړ، یا به هم داسې روږدي وو. کله چې وپوهېدم چې هغه د لالي سکه خور او زوریمال نومېده، حیران شوم چې د یو سپین پوستي لپاره 2 خویندې د یو بل تږي دي. کله به چې لالي زما خواته راغله، نو هغې ته به یې په فاتحانه نظر وکتل. له خپل مالک سره ناست وم او د خبرو اجازه یې راکړې وه. ویلي چې دا د کولمبیا یوه علاقه ده او 5 مایله لرې سمندر دی او ته به هره ورځ له لمر ختو څخه مخکې له لالي سره ځې او غمي به راوباسې. ما وپوهاوه چې زه لامبو وهلی شم، خو د سمندر تل ته په سانیولو سره غوپه نشم وهلی. ناڅاپه په غوسه شو او خپل خنجر یې راته پورته کړ. له ډېرې ویرې مې سترګې پورته کړې. کتل مې چې لاس یې بیرته ټیټ کړ. ناستو کسانو ته یې وویل، که د ده په سینه د زمري او د باز شکلونه نه وی، نو اوس به مې له ژوند نه آزاد کړی و. ما د سرو زرو سکې ورکړې او د هغوی په یقین سره راته ویلي دي چې په سمندر کې غوپه وهلی شي. که د ده څه نه وي زده، نو ور ویې ښیه. ما ته د ده نه د خلاصون یوه طریقه راتله چې څه ورته ونه وایم او سر ځوړند واچوم. په دې وخت کې لالي وریجې راوړې او د پاسه غوښه هم پرې وه. هیڅ نه پوهېږم چې د کوم ځناور وه. زما مالک چې د لالي ورور هم و، زاټو نومېده. یو لوښی یې د هغه او یو یې زما مخې ته کېښود. زاټو همداسې د ځناور په شان حملې پرې ووهلې. وروسته راته معلومه شوه چې په دې واشیانو کې د خره غوښه د خوښې خواړه دي. په غالب ګمان په هغه ورځ هم د خره غوښه وه. د ډوډۍ په سر ټول سره غږېدل او ما ته به یې کتل. کېدای شي په ما یې کومه تبصره کوله. له ډوډۍ وروسته زاټو له جیب څخه یو سګرټ راوایست. لالي ته یې ورکړ، هغې ما ته ونیو. کتل مې چې ټولو خپل سګرټونه راوایستل او په لږ ساعت کې څپرکی له لوګیو څخه ډک شو.
همدا لوګي تقریبا د زاټو په جګېدو پای ته ورسېد. هر سړی چې وته نو زما په بدن یې لاس تېراوه. اخره کې لالي او خور یې پاتې شول. خور یې لالي ته څه وویل او بیا یې زما په ملا او سینه چې د ځناورو شکلونه پرې وو لاسونه تېر کړل. نور لالي له لاسه ونیولم او له څپرکي نه یې راوایستم. هر طرف ته مې نظر اچاوه خو سمندر نه ښکارېده، خو د جنوب له لوري یخه هوا راتله. ومې ویل چې کیدای شي همدې طرف ته وي. زاټو ځناور نه پوهېږم چې کوم طرف ته لاړ او زه یې له لالي سره پرېښودم. چا په ما غرض نه کو. بیا لالي یوې ځان ته او د ټولو لویې څپرې ته بوتلم. کله چې ورننوتم نو په غولي په وښو سربیره ښه ښایسته فرش هم پروت و. په دیوالو ټوپکې، تورې، غشې او کمانونه ځړېدل. لږ وړاندې د کشف کاسه پرته وه او یو ببر سر سړی چې په غاړه یې رنګ رنګ څو لړه مرۍ زړولې وې، په لاسو کې هم بنګړي شانتې پراته وو، زموږ په لیدو راولاړ شو او په خپله ژبه کې ویل د ګوجره قوم جادوګر د یو سپین پوستي غلام هرکلی کوي. لالي د غږ په اورېدو په سجده ورته څملاسته. لږ وروسته مې کتل چې زه هم د لالي په شان په سجده ورته پروت یم. هغه لمحې کیدای شي تر مرګه مې له یاده ونوځي. تر ښه ځنډه مې کیفیت داسې و چې هیڅ یقین مې نه راته چې د انسان څېره دې دومره بد شکله او غیر فطري وي. په یقین سره وایم چې شیطان به هم ترې ښایسته و. له سترګو به یې ته وایې شغلې وروي. داسې نظر یې و چې هیڅ مې ورته کتلی نه شو. په خپله وحشي ژبه یې نه پوهېږم چې څه ویل، خو زه نه پوهېدم. یوازې هرکلی په مات ګوډ فرانسوي ژبه وکړ. نه پوهېږم، موږ همداسې دواړه ورته ټیټ وو. لالي خو د احترام لپاره ټیټه وه او زه د هغه له شکل او نظر نه وېرېدم. همداسې به یې کله زما او کله د لالي په سر لاس تېر کړ. لږ وروسته لالي سر اوچت کړ او سترګې یې پټې کړې او دواړه لاسونه یې ورته یو ځای کړه. یو څه یې سره وویل. کله کله به لالي زما په ورانه لاس کېښود. وپوهېدم چې زما په هکله څه سره وایي. جادوګر اوچت شو او د شادي په وچه کوپړۍ کې یې اوبه راواخیستې او یو قسم نیلي رنګ بل شی و چې هغه یې ورګډ کړ. تر 1 فوټه اندازې پورې به و. همداسې یې څه ویل پرې شروع کړل. همداسې بیا له هغې نیلي شي نه د هغه د رنګ په شان لوګي پورته شول. دا چې نننی ساینس ډېر پرمختګ کړی، خو ما چې هلته څه ولیدل، که ساینس هر څومره نوره ترقي هم وکړي نو هغسې لاسته راوړنه به ونه کړي. نیلي لوګي همداسې ټول سمندر ونیو. له دوی سره ما هم د شادي سر ته کتل چې ناڅاپه یو وړوکی ماشوم چې خپله ګوته یې په خوله کې نیولې وه لکه د فلم د پردې په شان پکې راښکاره شو. لږ وروسته یې همدغه سپین پوستی هلک لوی ښکاره شي او له 2 نورو وړو سره په وړوکي کور کې په مستۍ اخته وي. حیران ورته پاتې وم. کوم کور چې هغه ماشوم مستی کوله ومې پیژانده. هغه زما خپل کور و او دا نور ماشومان مې ورور او خور و. همدغه هلک د ځوانۍ وخت ته ورسیږي او د بدماشانو په ډله کې راښکاره شي. همداسې بیا په مابس کې بیا مې خپل ځان په فرج ګیانا کې لیده. څه به مو سر خوږوم، آخر تر دې ځایه چې موږ پکې ناست وو. د ژوند هره لمحه د فلم په شان راته وښوده. کله مې چې دا هر څه ولیدل نو زوړ جادوګر هر څه ټول کړل، په خپل ځای یې کېښول او راته مسکی شو. په اشارو یې وپوهولم چې نور څه لیدل غواړې. له ډېرې حیرانۍ نه مې هېڅ هم نه شوی ویلی. د پمنو جزیره کې زوسال په موږ جادو کړی و. هغه هم دا کمالونه له همدغو واشي قبایلو زده کړي وو. خو دا جادوګر د زوسال پلار وښود. د ژوند هر تیر شوی اړخ یې بیا راته ښکاره کړ. د کوجیره قبیلې په منځ کې مې اوله ورځ او شپه په حیرت تیر شول. ومې ویل څه چې د خدای خوښه وي هغه به کېږي. زه هیڅ هم نشم کولی، باید د یو وفادار غلام په شان هر حکم یې ومنم. سهار چې کله لمر نه و راختلی یوه بله تماشه مې ولیده. د څپرو نه ټول خلک راوتلي وو او د شرق په طرف منتظر وو. کله چې د لمر سترګې راښکاره شوه نو ټولو یو قسم چغې، ټوپونه، چا څه او چا څه کول. وپوهېدم چې دا خلک د لمر عبادت کوي. کله چې له دې نامعلوم عبادت نه ښه ستړي شو نو د سهار خوړو ته ننوتو. بیا هماغه د خره غوښه او سګرټ وو.
دا چې زاټو د ټولې قبیلې سردار و، زه یې بیا هم له ځانه سره کېنولی وم. لالي ته یې څه وویل. هغه ولاړه یوه لویه تخته او سپین تباشیر شانتې شی راوړ. زاټو په تخته یو انځور وایست. په انځور کې همدغه خپل کلی و. بیا یې د غره طرف ته یو بل کلي نقشه وایسته او زه یې پوهولم چې زموږ او د هغوی دښمني ده. ورته مې وویل چې زه وپوهېدم. خوښ شو چې زه د ده په نقشه پوه شوم. تخته دا ځل ما ترې واخیسته او د هغه جادوګر انځور مې پرې وکیښ. په دې مې پوهاوه چې هغه ته ورشه یو څه حل به در وښایي. زاټو د هغه په لیدو حیران شو. ما لالي ته وکتل او هغې هم خبرې ورسره شروع کړې. له دې خبرې وروسته هغه لاړ. زه او لالي سره پاتې شو. لږ وروسته یوه زړه ښځه راغله او لالي ته یې څه وویل. ما ته یې بد بد وکتل او ووته. لالي زه له لاسه ونیولم، وړاندې راوستم. کتل مې چې د ونې لاندې یو چابک اس ولاړ دی. لالي څو وارې لاس پرې تیر کړ او په یو ټوپ پرې سپره شوه او ما ته یې هم اشاره وکړه، خو زه کله پرې نه وم سپور شوی. څو وارې مې کوښښ وکړ خو بیرته به ترې راوغورځېدم او دې به راته خندل. په دې کې یو واشي را پیدا شو او زه یې ور پورته کړم. اس ته یې پونده ورکړه. مست اس له دوی ډېر واشي و. د برق په رفتار روان و. د نیولو نور څه نه و، بس لالي مې کلکه نیولې وه. له ځان سره مې ویل په پلنه د وزې مور به تر څو د خپل بچي خیر غواړي. یوه ورځ به له چړې سره مخامخ کېږي. لالي په یوه بیړۍ کې سپور کړم او راشپېل یې راواخیست. معلومه شوه چې د سمندر په دغه برخه کې بلا دولت د غمیو په شکل کې پروت دی. کښته یې په یو ځای کې په لنګر ودروله. په غاړه پورې یې توره د رخت کڅوړه وتړله او همداسې په سمندر ننوته. کوم 2 دقیقې په اوبو کې ورکه وه. کله چې بیا را پیدا شوه، کتل مې چې په کڅوړه کې کوم 15 د تصفو په اندازه تیږې راچولي وو. کله یې چې لږه دمه وکړه، بیا سمندر ته ننوته. دا ځل ښه ډېره ورکه وه. بیا چې راښکاره شوه نو ساه یې تنګه شوې وه. دا ځل یې ښې ډېرې رڼې تیږې راایستلې وې. درېیمه غوپه یې چې ووهله، له 2 وارونه یې زیات وخت واړه. له ځان سره مې فکر کاوه چې همدې سمندر ته دې مخه ده. که ته نن دا غوپه ونه وهې، سبا به یې په زور در باندې ووهي. کله چې لمر ښه راپورته شو، ټول هغه خلک چې د سمندر نه یې غمي راوایستل خپلې بیړۍ د ساحل طرف ته روانې کړې. دلته یې په یو بل رسم و رواج هم وپوهېدم. ځوان هلک او نجلۍ ته اجازه نه وه چې تیږې صفا او سوچه کړي او هم غمي ترې راوباسي. دا کار یوازې زړو ښځو کاوه. کتل مې چې هماغه کومه چې لږ مخکې ما او لالي ته څپرګې ته راننوتلې وه رامخکې شوه. یو ځل یې بیا بد راوکتل. نه پوهېږم چې ولې بد ایسېدلم. لالي هغه ټولې تیږې هغه زړې ښځې ته ورکړې او لاړه. په نرم ریګ کې څملاسته. کله چې ښه دمه شوه، بیا یې له لاسه ونیولم او د اس خواته راغلو. دا ځل مې په اشارو وویل په کرار به اس غلوي. کله چې را روان شو نو په اشارو مې ورته وویل چې کومې تیږې دې هغې زړې ته ورکړې، تا ته پکې څه درکوي. له ښه ځنډه وروسته یې سر پرې خلاص شو او ویې ویل داسې نه ده. زموږ په قبیله کې لا تروسه چا غلا نه ده کړې او نه یې کوي. ویل یې دا به 3 تقسیمه کوي. یوه د هغې، یوه ګوته یې ځان ته ونیوله او یوه برخه یې زما طرف ته ګوته ونیوله. ویل یې ښه خبره ده چې ته یې خپل مالک زاټو ته ورکړې، ځکه چې هغه زموږ سردار او ستا مالک دی. که ټول نه وي نو 4مه برخه یې حق ده. ټول چې سردار مني ورکوي. زاټو هغه څپرکي چې زه یې پکې په اوله ورځ بندي کړی وم، ما او لالي ته راکړی و. غرمه مهال هغه خونخواره زړه بیا راغله او هغه سوچه شوي غمي یې راوړي وو چې زما په برخه کې په 15 واړه رسېدلي ول. ما مې خپل مالک ته وړاندې کړل. هغه چې زما دا خلوص ولید په اشاره یې وویل له ځان سره یې کېږده. په بدل کې یې وغوښتل چې په جسم یې ورته د ځناورو انځورونه وباسم. بیا یې په اشاره وویل او لمر ته یې ګوته ونیوله. مطلب یې دا و چې سبا ښار ته ځم او هغه سامان چې انځورونه پرې کښل کېږي له ځانه سره به یې راوړم. بیا یې 3 وارې ګوته شرق ته ونیوله او په غرب به یې ودروله. مطلب یې و چې 3 ورځې وروسته به راځم. کله چې له زاټو نه راغلم نو لالي ته مې وویل دغه زړه څوک ده، ولې ما ته داسې په قهر ګوري.
هغه یو څه په ځواب نه پوهېده. بیا په ځمکه کېناسته او نقشه یې وایسته. کله مې چې په ځواب سر خلاص شو نو داسې و چې د همدغې زړې یو زوی چې له یو سپین پوستي څخه یې زیږولی و کله چې لوی شو نو د دښمن قبیلې ته اوښتی او شکل کې هم څه ماته ورته و. ویل یې هغه قبیله هم جادوګر لري. د زړې فکر دی چې د هغې قبیلې جادوګر پرې جادو کړی. دا قبیله په هر څه جادو کوي. د دې جادوګرو تاریخ له څو زرو کلونو اوړي. که هر رنګه دی خو دوی یې جادو ته پاتې راغلي او د دوی جادوګر د هغه په مقابله کې پاتې دي. فکر ته یې یوړم چې هغه به لا څه نمولوي. د دغو وحشیانو په منځ کې مې یوه اونۍ پوره شوې وه. هره شپه به مې یوه نه یوه ته کرښه ویسته. د انتونیو کسان زما له لاسه ساعت هم خلاص کړی و، کوم چې په مابس کې رانه پولیسو نه و اخیستی. شکر مې په پلان وویست چې هغه زما په مرۍ کې و، که پوه وای نو مرۍ یې هرومرو راباندې پرې کوله. زاټوله تر اوسه نه و راستون شوی. دواړه خویندې به ورته په فکر کې وي، خو خپله ښځه یې همداسې بې پروا وه. کله به یې غشي ویشتل، کله به څپره لګیا وه، هغه به یې جوړوله. حیران دلته ورته وم چې ګېډه اولاد هم و، د پیدایښت وخت یې هم لنډ و او دا وحشي لور به همداسې لګیا وه. بله ورځ چې ورته د لالي خور او زه یې هم له ځان سره روان کړو او جادوګرې څپرګې ته یو ځل بیا ورغلو. یوازې جادوګر و چې د هغه معلومات یې کولی شوی. په ورننوتو درې واړه په سجده پرېوتو. د جادوګرې یو څه وویل، هغوی همداسې په پروته ځواب ورکاو. جادوګر بیا هغه د شادي وچه کوپړۍ او هغه شین شی چې شین لوګی به ترې جګېده راواخیستل. بد شکله جادوګر په څه ویلو شروع وکړه. کتل مې چې څو څپرګي راښکاره شول. لږ وروسته مې خپل مالک زاټو په داسې حال کې چې بند په بند تړل شوی و ولیده. د زاټو په لیدو یې ښځې څه په زوره زوره وویل. زاټو هم او بلې خواته اوتر اوتر کتل. داسې به ته به وایې چې د خپلې ښځې غږ اوري. بیا وروسته نورې ناولې څېرې راښکاره شوې چې لالي او خور یې پېژندلې. کله چې له منظرو نه خلاص شو نو درې واړه بیا جادوګر ته ټیټ شو او هر یوه ته یې په سر لاس تېر کړ او راووتو.